ټول ټیکسونه به ټول ټیکسیشن دا ټول خبرې په نظر کې ساتل غواړي او دین علاوه اخري خبره کومه بیا ساين اوټ کېږم هغه دا چې په کمسټ یونیورسيټي کې کوم سوال د جولی مارک بارک راغلی ونو دا ډیر زیات افسوسناک واقعه ده خو دا یو ریسرچ دی په 2000 کې په لومبیزل کنډکټ شوی دی څوک سایکو سوشل ساينټیسټ هغه په دې سنټیمنټالیزم باندې یو ایکسپیرینس په تور دا سوال خلکو ته وړاندې کړی دی مطلب دا دی چې یو فلسفي هایپوتیسس دی د فلسفي د اخلاقیاتو یو هایپوتیسس هغه جوړ کړی دی چې یعنی یو مفروضه ده چې خدای مکه دغه سي څنګه چې کیس سینریو دغلته ده نو دا یو هایپوتیسس په تور خلکو ته وراچېلی دی طالب علمان ته چې دا ورور او خور خدای مکه دا انسیسټ او ټیبو دا سیدی فرانس ته په چکر تلی دا نو بیا خلک ګوري چې خلک څنګه ریسپانډ کوي یا موږ ته ویلې شو ګروپ ورک ته ویلې شو یا څنګه چې په ټریننګز کې وي یا په لیکچرو کې وي دا ګروپ ورک په سټوډنټانو کوي نو ټول سټوډنټان دې ته ریاکټ کوي ما ته هم ریاکټ کوم خو نور مذهبي حساب سره هغه دا ثابتول غواړي دغه سنټیمنټالیزم په حساب سره چې دا کار کول داسې قسم انسیسټ او ټیبوز دا انسان نیچرلی دې ته ریسپانډ کوي نیگیټیولی چې دا خوښوي نه یعنی زیاتره انسانان دا نه خوښوي د دې نه کرکه کوي د دې نه دا میډیکلی هم غلطه ده ایتیکلی هم غلطه ده مورلی هم غلطه ده او دا مورل چې دا صرف د ریلیجن نه راځي بلکې دا د انسان دنه د جذباتو نه هم راځي اوور د یو ایوولوشنري یو ارتقایي عمل دی ارتقایي عمل په نتیجه کې د اخلاقیات په وجود ته راځي نو اصل کې دغه پښتون آزاد سے به سوال ډیر وګد نو ما خو ذهن کې نه راځي ښه تیری کې برانو زب بخنه خپل بیا به وګورم بل وخت به ور باندې خبره وکم نو ښه بالکل کور نه بهر پارټیانی دا سقیب علي صحیح وي نو دا اخراجات لګ اوس کسه چې تاسو بوای چې نه موږ ته خو هیڅ مسله نشته موږ خو د روټین پشان کو خو موږ ته پته ده موږ چې کوم ورک ان کلاس خلک 90% اباو 90% مور دین 90% خلک موږ ته پته لګي چې زمونږ دا واړه اخراجات زمونږ میاش کې لس 15000 روپۍ چې دی بهر پارټیانی خوراکونه یاران دوستان سره اوټینګ دا کافي هدا پورې زمونږ خپل کم شوی دی ایون چې موږ بیروزګاری کې کم کولې شو په ویکلی حساب سره 2000 اوټینګ چکر گاڑی ته پټرول غستعمال غری یار دو سره وتلی چکر لګولې چا خپل تلی خوراک کړي ګټ ټوګیدر کړه دا مونږ کولای شو سو وی هارډلی کین افورد منتلی مونږ په مشکل اوس په میاش کې کوو دا مونږ ته اندازه ده مونږ غریب خلک مونږ ته بهتره پته لګي دغه اخراجات کمول سیګریټ نوشي دغه سیدا کیفین وغیرہ استعمالول نو دا صحت باندې څومره بد اثر پروزي یا خو تاسو ته پته په جب باندې څومره خراب اثر پروزي هغه په کار د تاسو ته پته یو لګ ډیر اوس الرټ شي خپل اخراجات ته خپل کور مور او پلار ته دوايانو په خاطر باندې د خپل دوايانو په خاطر باندې د وړو ماشومان د خپل بچو د سبق په خاطر باندې دې ته اوس لګ ډیر منګه بیدار شو لګ ذهني ایکسرسایز وکړو چې څنګه د کم زین خپل اخراجات کمولې شو ځکه په حکومت خو زمونږ وس نه رسی حکومت خو چې کوم مهنګایي را شروع کړی دی نو دا خو بالکل غریب دشمنی ده او د ایم اف دا شرایط چې وخت په وخت منی نو د پټرول به 320 330 340 تر رسي نن د کسبا د مال د زرغون شاه دی نو دا به رسي په هر صورت باندې به رسي خو زمونږ احتجاج وس کیږي احتجاج په غي باندې اثر نه کوي غي خپل مسلې د غي اقتدار مسله زمونږ بنیادی طور کار او روزګار مسله ده موږ مسلې د 100 روپو شروع کیږي د 150 روپو شروع کیږي دغه مسلې د اقتدار نه شروع کیږي د اقتدار د گیمونو نه د ټګ وارز نه د رسکشي نه د غي معاملې شروع کیږي پر رسکشي باندې ختميږي نو دې ډونټ کیر اټ اول لکه غي بيخي د دې شیز پروا نه کوي نو وی هاف ټو کیر اباوت اور سیلز موږ خپل ځان په خپل اوسو ساتل دي نیازلی ډیر نیازګل ډیر زیات مننه سقیب علي ستا هم ډیر زیات مننه نو موږ لا خپل ژوند ری ارګنایز کول خپل اخراجات باندې ری تھینکینګ یا یعنی دوباره ور باندې سوچ کول غیر ضروري اخراجات کمول ان پروډکټیو اخراجات کمول او پروډکټیو اخراجات وړخت تل پیسې پاغه انویسټمنټ پاغه کول چې هغه موږ پیګو چې دا پر لانګ رن زموږ د پاره زموږ د فامیل د پاره زموږ د خاندان د پاره دا خبرې دي نو پاغه ځکه پکار دي بل دا چې دا سوال بهرحال دی غیر ضروري جولیان مارک والا دومره غیر ضروري زور ورکول دا نامناسب څه کوي چې دا په 2000 کې ځکه د پروفیسور د ګوګل نه اجازه راغسته او کاپی کړی دا او پیسټ کړی دا نو دا ژوند ته پدې کې خطر ځکه نه دی پیش دونه زور ورکول په دې مطلب ټیک د موږ اخلاقیات موږ ټول مذهبيات دا ټول چکه شته خو دغه ظالم بس غلطی ته دا شوې د چې ګوګل نه راغسته او کاپی پیسټ په تاسو دغه په خپل باندې سرچ کړئ تاسو ته پته ولګي چې دا یو ایکسرسایز دی اکچولی دا دغه برټن دی امریکن ساينټیسټ دی سایکو سوشل ساينټیسټ دی هغه اصل کې ایکسرسایز په طالب علمانو کوي د انسیسټ او ټیبو حواله سره او دا ګوري چې دا خلک نیچرلی دیتا نیگیټیولی ریاکټ کوي د هایپوتیسس ته یا د مفروضه ته یا دغه یو فرضي غوندي چې کومه قصه د جولی او د مارک دي ته خلک
ریاکټ کوي او دا واقعي په هر مذهب کې په هر کلتور کې دا بایولوژیکلی او دا ایتیکلی دا مورلی دا ریلیجیسلی دا هر حساب سره انسان یو ډېر کراهت او ډېر زیات درنواله محسوسوي. نو د دې اصل کې دغه ثابتول غواړي چې اخلاقیات ځنی وخت د سنټیمنت په حساب سره همي په دغه ایکسرسایز کې یو دام دی غالبا چې تا یو ګډه د بیزه ده یا د خوراک یو زناور دی تا ساتلی دی ستا سره مینه جوړه شي نو بیا ته نه غواړي چې هغه وخوري ځکه هغه ستا سره یو پیټ انیمل دی ستا یا تا ځان ساتلی دی خو بیا دغه کله ماشومان تاسو ګورئ د قربانۍ کې هغه دغه سره ډېر زیات اټیچ ډېر سنټیمنټل وي هغه دغه سره د زناورو سره بیا چې کله د قربانۍ په ورځ باندې حلالي وی یعنی هغه ور باندې خپای سنټیمنټل وی یعنی داسې چې جذباتي وی یا ایموشنل وی نو دا اخلاقی حساب سره دغه سوالونه جوړي کې خو بهر حال دا پاکستان دی نو ساينس سټوډنټان ته انجینیر سټوډنټان ته دا سوالونه چې هغه فلسافیکل دی او یا د ریشنلټي حساب سره دی یا دغه شاته مورالټي ګوري او مورالټي او یا د پاسې نو کله کله مونږ خلک هم صحیح خبره پک نه کوو ریاکټ کوو منفي تور پریمیچور ریاکشن وکړو پریمیچور ریاکشن بیا د چا ژوند په خطر کې پری سټیشن او د غلطه مونږ له لګ ډیر خیال ساتل پکار دي تاسو د ټولو د وخت را کولو د اورېدو دومره په غور دا اورېدو د غلشل مرګري تر اخره پاتې شو پیج کې کافي مسله راغله د خلکو ته ریچ نشته ځکه د پی اس ال می سلم روان دي زیاتره خلک لا هم نه ما محسوس کړل چې ریچ کم شوی دی یو ملګری ته منشن کړی هم دي نو دا شته بهر حال دا پتا سو باندې چې تاسو سره مرسته کوي وخت په وخت شریکوي ملګرو سره کیږي به څومره خلکو ته سړی راسي خو خپل فکر او چې ښه خبره که چا په ذهن کې راځي بل ته شریکوي نو پکار ده چې دا وی ټولنه دا په دې کې ژوند کوو د دې نه موږ متاثره کیږو که مهنګایي ده که سګرټ دي که نسوار دي که مرګونه دي که ټوپک دی که کلاشنکوپ دی چونکې د دې موضوعاتو نه موږ ستاسو ژوند نفسیات ژوند یعنی زموږ روټین ته ډسټرب کیږي که چېرته خدای مکه مرګونه کیږي بدامني کیږي نو څوک متاثره کیږي زه او ته نو بیا پکار ده چې زه او ته ورباندې خبرې وکړو که د چا خاص طبقې نه زموږ ژوند خرابېږي مسلې جوړېږي ته انسان ژوند ته مسله جوړېږي انسان تحفظ ته مسله جوړېږي د انسان اخلاقیات ته مسله جوړېږي بیا ټول ورباندې به موږ خامخا ون وی ادر وی په دا ډسکس کوو دې باندې به غږیږو دې باندې به خبرې کوو که هغه مهنګایي ده که هغه اخلاقیات دي که هغه دغه صفتونه دي که دغه امن و امان دی سیاست دی د دینه یو انساني وجود چې هغه د سیاست نه خامخا هر سړی سیاست په هر چا سره انداز کیږي نو بیا خلک حق لري چې په سیاست باندې خبرې وکړي هر سړی د خپل محدوداتو باندې خبرې کوي یعنی چا به لږه مجبوري هغه به لږه خبره کولی شي چا به ډېر مجبوري هغه نشي کولی څوک به بیخي خلاص او آزاد وي هغه به ډېرې خبرې کولی شي په سیاسي موضوعاتو باندې په سماجي ټولنیزو د حقونو مسلې د هیومن رایټس مسلې دا ډېرې بلا ډېرې ستونزې خو اورال تاسو موږ په دې ټولنه کې ژوند کو زموږ نه مخکې خلکو دلته ژوند کړي زموږ نه وروسته خلک هم دلته ژوند کوي د خیره نو دا ټول ژوند دا ټول ایکو سیستم چرته چې موږ سیګو نو که په دې کې یو الیمنٹ هم دا سلیکټ رلقیږي دا ټول ایکو سیستم کې موږ دننه څومره چې ژوند سری او انساناني موږ ټول ته متاثر کیږو نو ولې نه چې بیا په دغه هر موضوع باندې موږ لږ ډېر خبري او لږ ډېر قبضه کې زموږ د انپوټ ورکولو یا د کار کولو یا د خبرو کولو یا د سټینډ اغستو یا د موقف ښکارا کولو ضرورت نو بیا هغه خامخا دی مهذبه شهري غوندي د مهذب انداز کې به خلکو ته وړاندې کوم ملګرو ته یاران دوستان ته کې لس ته رسي که 2 ته رسي که 0 ته رسي دا خبرې به په هر صورت نور ته رسو هم منګه د دې ذمہوارۍ نه کله هم نشو مبارا کېدی په تلو کې یو ځل بیا دغه درخواست چې ملګرو سره شریک کړه دغه 15 ملګرو ساقب علي ډېر زیاته مننه به جواد خان ډېر زیاته مننه محمد عدنان سمی ډېر زیاته مننه نیاز ګل ډېر زیاته مننه نو دا کم ملګرو چې مسونه کړی پښتون آزاد ستا هم ډېر زیاته مننه ستا سوال ما پک نه کړی شو هغه برزي غني بلوچستان کې کوم غواکاری اس غیر قانوني جیل دی یا خرکاری دا داسې لږ ډېر تاثر می دا واغستو نور ایگزیکټلی ته پته نشته ځکه ستاسو سوال په تیزی باندې او دا جواد خان وی سلامونه کامریډ نو کامریډ زما د اړه خام سلامونه ومنه خو دې وکړي چې خې او روغ او ژوندې ګړندې خو دې خو لره خدای دې مشکل مسلو نه مونږ ټول راوباسي چې ژوند تر څو خپل شي او خجون کو مهذب ژوند کو کمپیوټري حق چې خدای را کړي هغه تر اخیره باندې تر اخیره پورې مونږ سره اوسېږي د ژوند د صحت د ایجوکیشن د اقتصاد د خوراک د ناستي ولاړې د ریلیشنز دا حق چې نو مونږ ته خدای دی او پکار د چې انسانان مونږ دې تپریدي او مونږ انسانان یو بل دې حق تپریدو د حق خدای دی او د یو بل نه د حق وانخلو انلاین دینی تعلیم ډیر زیاته مننه کې سپورټ کولای شي نو ضروري سپورټ کې انلاین کده خلک زده کړې کوي یا ایجوکیشن خوري نو وی مست هاف ټو سپورټ دیم پکار د پښو خان ډیر زیاته مننه سلامونه ته وعلیکم السلام زما هم سلامونه ومنه فرام یو کې د یو کې نه چونکی ما خبرې بالکل ختمې کړې دي په کلوز یا ساينینګ
I'm going to sign out یعنی زه ساين اوټ کېږم خو بس تاسو تاسو یو څو پوښتنه زار ډیر زیاته مننه پښو خان ته یو کې نه یعنی په دغه مصروف ژوند کې وخت راکې نو دا ډیر لوی د سعادت او د اعزاز خبره ده چې لامي اوري لامي ګوري لامي لارات غوږ دي دا وخت چونکې پی اس ال دغه میچونه او دغه اکټیویټیز په پاکستان کې او په افغانستان کې چونکې د کرکټ په هندستان کې ډیر زیات شوق دي نو زیاتره خلک په دغه کې مصروف او بیا هم په دې کې ځنې خلک زما غوندي چې صرف په اخره کې د میچونه یا په اخري ورځ ځان خبري نو هغه قسم خلک د کرکټ نه ادر د کرکټ سيزونه ګوري تاسو کتم ډیر زیاته مننه واقعي پښتون آزاد په دې موضوع بل وخت د خیر سره خبرې وکم په تفصیل وکم نن می غوښتا چې د بشیر احمد مرحوم یا مقتول بارکه چې کوم د منشیات فروشي یا دغه د کریکټر اساسینیشن کوم کوششونه کیږي دغه لګ ډیبنک کړی شي یا ریبټل ورکړی شي یا جواب ورکړی شي او بل خبره ده اخر کې به ټول واورو لیټ شریک شم ښه ډیر مننه انجینر شاکر صاحب زما به دا هم غوښتنه چې ملګرو سره یا کوم ګروپونو کې شریکول شي پښتون آزاد نو خوشاله بشم په تلو کې دغه یو کار خامخو کوي ځکه چې کله کله د الګوریتم اوس د فیسبوک دا چې یو چیز یو پر خلکو ته لاړ نشي مخې ته یا څوک یې وایډ کی یا شیر نه کی یا لایک نه کی نو بیا دوباره پوسټونه دی هغه چاته نه لګي یعنی د الګوریتم اوس جوړ کړی داسې دی چې ته به انګیجمنت خامخا غواړي د خلکو نه چې کمنټ وکړي شیر وکړي دا وکړي هغه وکړي کو یو پر څوک کمنټ شیر یا لایک ونه کی نو بیا هغه دویم پر باندې دریم پر باندې هغه ته نوټیفیکیشن کمیږي دا د دې نوې کمپیوټرایز سیستم دی الګوریتم دی یا د کمپیوټر چې کومه جبه د هغه داسې جوړ شوی دا نه صرف په فیسبوک کې په یوټیوب کې په ټویټر کې دا ټیکنالوژي وخت په وخت ډیولپ کیږي چې کوم شیزونه کې تاسو دلچسپي نو هغه اشتهارات په تخکاری هغه کنټینټس په راځي چې ته انګیج کې یعنی کمنټ کې شیر کې لایک کې ګوزیر راځي نو دا بیا تا راځي کني نو بیا تا نه راځي څو وخت بعد هغه پیج نه تا اپډیټس نه راځي ولی تو سره انګیج نه پیدا شوی په دې موضوع په الګوریتم باندې هم چرته بل وخت در سره خبرې وکم خونن می دغه بدري د منګای او داسې د دې نور د بشیر او دغه سي د سیګریټ نوشي او خپل ژوند لګ نور منظم کول مالی انحصار چې دین هغه پزان باندې تکیه کول ځان طرف ته توجه ورکول خپل پاکټ منی خپل اخراجات چې دیغه دوباره منظم کول ډیر ضروري دي زموږ تاسو لپاره تاسو ټول یو ځل بیا ډیر زیاته مننه وی اول لایک یور اډیا طیب نگار صاحب ډیر زیاته مننه په اخره کې رالي طیب نگار صاحب خوشاله شوم ستا دغه درنو خو ټکونه انجینیر شاکر صاحب کوم واورید ورستا نو دا به زما د فار لوی سعادت اعزاز به چې او بدري ملګری ما واوري او دا چې کمنټ شیر او لایک دا به یو اپتنی مو تاسو نه غواړم چې ټو ری اکټیویټ د پیج ریچ نو دا به ډیر زیات ضروری بشیر صاحب زما فرند و ډیر زبردست انسانو یونیورسيټي کیمپس یتیم شو بالکل شاکر صاحب که انسان نه مونو د قتل حق یو سړی دی خسړی نه لیټ سپوز مثلا یو سړی دی هغه ډیر خراب انسان دی مشهور دی بدمعاش دی نشه کوي دا کوي جنگ کوي جګړه کوي وال کوي ټکول کوي شل خبرې نورې خود د ژوند غستو حق چره نو دا انجینیر بشیر صاحب د اخیره پورې د انسان سره دا خدایي حق ته پکار چې دا اومنل شي او په هر صورت باندې اومنل شي ثاقب علي تاسو هم خدای خصاتی طیب نگار صاحب تاسو هم خدای خصاتی د ټولو انجینیر شاکر صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه یو ځل بیا پتلوتلو کې د ټولو کور ودا